نرګسیت د دې شاته یو ډیره تاریخي قصه ده. نرګسیت نارسیزم یا نارسیسټ دا یو نفسیاتي یا منټل ډیسورډر دی یا پرسنالټي ډیسورډر دی چې اکثر خلک د دې ښکاري او کله چې خلک د دې ښکاري نو د دې ډیر زیات خطرناک نتایج یعنی خودپسندي او دومره حد پورې خودپسندي چې په ځان مینېدل، یعنی موږ وایو چې د ځان متاثره دی، په ځان مین دی، ځان د ټولو نه هوښیار ګڼل، ځان د ټولو نه ښایسته ګڼل، ځان د ټولو نه پوهه ګڼل، ځان د ټولو نه دانا او برتره ګڼل. نو دا خودپسندي ده، دغه کس ته خودپسنده یا نارسسټ ویلی شي، دا یا د نرګسیت د مرض ښکار ورته موږ ویلی شو. دله چې بیا په خوله څه هم راځي نو وایي ځکه چې دی ځان ګڼي چې دی ډېر زیات هوښیار دی او خلک د ده هره خبره بایي کوي یا خلک هم د ده هره خبره بیا مني او یو کلټي شاته هغه دی فالو کوي هغه کلټه. نو دی بیا اکثر و بیشتر یعنی د اعتماد ډیر زیات اعتماد، یو د څه حده پورې اعتماد خو هر چا په شخصیت کې فکار دی، خو د یو حد نه زیات چې اعتماد چې هغه بیا د خودپسندۍ په دایره کې داخلیږي نو هغه بیا ډیر زیات تباهکوني. اوس راځم هغه خبرې ته چې د دې لفظ شاته او د دې مرض شاته یو تاریخ دی. د یونان شهزاده نارسیس و چې ډیر زیات ښایسته و، لنډه خبره ده، او په هغه وخت کې آینې نه وي ایجاد شوي یا شیشې یا میرر چې کوم دی یا دغه موږ چې پکې ګورو ځان سنبالو یا دغسې موبایل کیمرې هم نه وې. بهرحال د یونان دغه شهزاده یو ځل چېرته په ښکار روان و د تالاب نه اوبه څښي، نو چې راښکته شوی و لپې و تالاب ته ورښکته کړې وې نو خپل شکل یې هغه تالاب کې هغه اوبو کې لیدلی و. نو هغه خو ظاهره خبره ده ښکلی او ډېر ښکلی و، د اندازې نه او سترګې یې ډېرې زیاتې ښایسته وې. نو چې کله د ځان ولید نو په ځان باندې ډېر زیات مین شو، ځکه چې په لومړي ځل د خپل ځان وکته او دومره مین شو چې په تماشه شو ورته. او بله خبره ده چې دومره مین شو چې ور ودانګل پسې، او کله چې ور ودانګل نو دا خبره یاد ساتئ چې بیا دله لامبو نه ورتله، دی ډوب شو. دا ډیره ضروري خبره ده. او چې کله دی ډوب شو یعنی وفات شو، د ژوند دی د لاسه ورکړ، نو څه وخت بعد چې دی په کوم ځای ډوب شو نو په هغه ځای باندې د نرګس یو ګل راوخته. لنډه خبره ده، ګل راوټوکېده او بیا په دغه لار باندې یو شاعر تېرېدی، نو هغه شاعر چې وکاته نو دغه ګل او د شهزاده نارسس سترګې چې کوم دي نو دا ډېرې ورته یا ډېرې مشابه وي یا تشبیه د هغې سره ورکړه یا ډېر نږدې وي یو بل ته په شکل و صورت کې یا په ښایست کې یا په کلر کې، یعنی دغه ګل دا رنګ او ښایست او د شهزاده د سترګو ښایست دا تقریبا د شاعر په نظر کې نږدې وو. نو تشبیه ولا شاعر هم دغه سره ورکړه، هغه په خپل ریکارډ کې دا خبر راوسته. بیا نورو شاعران وخت په وخت د خپل محبوب د سترګو یا د ښایست تشبیه د دغه ګل سره ورکوله، کوم ګل چې په دغه ځګي باندې د ډوبېدو په ځګي باندې راټوکېدلی و. ما ووی چې یو ټکی یاد ساتئ چې دی دومره په ځان مین شو چې دی په ځان پسې ور ودانګل او بیا ډوب شو، لامبو ولا نه ورتله. نو عموما هم دا نفسیاتي ډیسارډر چې کوم دی دا سایکولوژیکل یا د منټل یا د نفسیاتي خرابي چې ده نو دا هم دغه ده. اکثر سړی په ځان دومره مین شي، په ځان یې دومره اعتمادي چې هر څه دله په خوله ورځي، د خپلې موقف دپاره خپل موقف خپل ځان د یوې عهدې دپاره هم دته ښکاري او نه ښکاري چې بل څوک ګنې د عهدې د دغه ځای د دغه سټیټ د دغې موقع اهل دی، بل ورته یعنې که لیډر دی نو لیډرۍ په میدان کې ورته بل څوک نه ښکاري، که ډاکټر دی نو په هغه میډیسن په میدان کې ورته بل څوک نه ښکاري. او بیا په دې خودپسندۍ په چکر کې دی دومره ډوب شي چې بیا لامبو هم نه ورځي، اکثر و بیشتر خپله باندې خطا شي، د ځان نه متاثره کېدل، د دومره حده پورې ځان هوښیار ګڼل چې بل بیخي نه اورېدل. نو بیا د زده کړې هغه لارې هم سړی ځان ته بندي کړي. لکه زه ویم چې زه په یو موضوع یا په ډیرو موضوعاتو خدای مکه ډیر پوهېږم، زه دا فرض کم او دا وګڼم او دومره د خودپسندۍ او د نرګسیت ښکار شم نو بیا به د زده کړې موقع هم ځان ته ډېرې محدود کړم. بیا به څوک اورم نه، څوک به ګورم نه، لولم به هم څوک نه، د چا نقطه نظر به هم نه اورم، د چا به یعنې انپوټ به هم نه اخلم، ځکه چې زه به ځان یو زه ناسیس ګڼم او په ځان به ډېر مین یم، ځان نه به ډېر متاثر یم. نو د نوي څیزونو د نوي زده کړې د ښه مشورې هغه دروازې به مې هم په ځان بندي کړي. نرګسیت حوالې سره دغه د یوناني شهزاده دغه قصه دلچسپ راته ښکارېده او ډېر وخت نه مې په ذهن کې وه. کله کله داسې حالات راشي چې بنده محسوس کړي چې ګنې زمونږ ګیر چاپېره خلک ډېر د نرګسیت ښکار دی او هغه خلک بیا ډېر زیات ډسټرکټیو دي، یعنې د خپل دغه خلک د نرګسیت ښکار مریضان بیا د خپل نوم دپاره، د خپل پہچان دپاره، ځان د پېژندنې دپاره بیا داسې اقدامات کوي چې هغه د قتل مقاتلین او د خلکو د غر کولو نه، د ځان د غر کولو نه، د ځان د ډوبېدو نه ډډه نه کوي، ځکه په ځان ډېر زیات مین او دا ثابتوي هر وخت چې ځان بدتره
برتره ثابت کړي. نو د نرګسیت شاته دغه یو واقعه چې ضروري مې ګڼله د سره شریکه کړم. امید ده چې ما اورېدلې وي او کیدای شي نورو ملګرو سره هم شریکه کړي. د ټولو د وخت راکولو دومره په غور دا اورېدو مننه.